ما در این قسمت صورت گرفته. ما با هیچ جنگ سالار کدام معامله نکردیم که وزارت یا ولایت یا یک بخش افغانستان بر از اونا تسلیم کنیم، چون معاملاتی که به اساس تقسیم دولت بین افراد صورت میگیره واضحاً این نتیجه را در بر داره که مردم دفعه دوم در صحنه خواهد آمد. ابتدای کار از این شروع میشه که ارتباط ما مستقیما باید با ملت افغانستان باشه. دوم، 3000 نفر کارمند عالی رتبه دولتی که من در رأس از او قرار داشته باشم، روز اول باید تمام دارایی خود به ملت افغانستان اعلان کنن و یک کمیسیون با صلاحیت جامعه مدنی اینا را بررسی کنه که سابقه بد نداشته باشه تا با وضاحت معلوم شود که روزهای گذشته به انجام رسیده. سوم، در قسمت هر جرمی که صورت میگیره در آینده به شدت کامل در چارچوب قانون باید عمل شود. ما تحمل از این نداریم که یک دختر 7 سالی ما را سرش تجاوز شود و فرد از بندیخانه دوباره رها شود. دین مبین اسلام دو بخش داره در این قسمت، حق الله و حق العبد. حق العبد دولت بخشیده نمیتونه، بنابراین چارچوب تغییرات اصلی در سیستم قضایی ما باید آماده شود تا حق العبد با کرسی بشینه و مردم بتانن حساب بگیرن. قربانی افغانستان مردم افغانستان داده بودن، یک عده محدود انحصار نام مقدس جهاد به خود گرفتن نمیتونن. جهاد راجع به تقواست، نه راجع به امتیاز. مهربانی. آقای بشردوست، شما پلان بهتری را دارین که در تصویب پیشنهاد کردن که ملت از جنایتکارا و جنگ سالارا و منحصرین نجات بدین؟ اول من میخوایم که تصحیح کنم جمله جنگ سالار. من بیشتر میخوایم که جمله قرآنی و اسلامی را به کار ببریم که ظالم و مظلوم میگه. یک نقطه. دوم نقطه، برادران مجاهد ما هیچ وقت احساس نکنن که جنگ سالار مساوی با مجاهد، نه، به هیچ صورت. من مجاهد دیدم در نگرهار که در اطراف باغ سراج الامارت یک چپرکت داره، یک لحاف داره و اعصابش خراب شده. من در بامیان مجاهد دیدم که پایش لنگ است، شاگردی سماوار میکنه که لقمه نان پیدا کنه. او نور چشم ماست. حتی من وزیر پلان کشیدم، گفتم که اگر مجاهد ما جهاد نمیکرد ممکن بود که نام بچه بشردوست سخاروف و گورباچوف امثال هم میبود، کسی میشود. بنابراین جنگ سالار تنها کسی نیست، یا بهتر بگم ظالم تنها کسی نیست که در زمان جهاد یا در جنگ‌های داخلی ظلم کردن. کسانی که به نام اینکه یک خلقی با او رابطه مشکل شخصی داشت او را کشت، دوای زمین داشت او را کشت، یا یک افغان شکنجه کرد، یا در زمان طالبان به ناحق یک افغان به خاطر که این است و اون است و اون است او را ظلم کرد. کل از هر کسی که یک افغان به ناحق کشته باشه، چی پشتون باشه، چی تاجیک، چی هزاره، چی ازبک، چی طالب و چی مجاهد، چی کمونیست، باید جواب بگه، جواب در مقابل قانون بگه، نه اینکه رئیس جمهور او هر کسی بخوای انجام بده. دوم، من به یک دستم که کسانی که میگن ما مبارزه میکنیم با جنگ سالار و امروز جنگ سالارا نقش اساسی در کمپین نوزران داره به عنوان معاون است، این هیچ وقت برای مردم افغانستان قابل قبول نیست. چه کسی که در رژیم طالب ظلم کرد، چه کسی که در رژیم مجاهد ظلم کرد، چه کسی که در رژیم کمونیست ظلم کرد، اگر اینا یک نفر در کادر رهبری خود داشته باشه، مردم افغانستان سر زو هیچ گونه اعتماد نمیکنه. اولین شرط پیروزی یک رهبر اعتماد محترم ملت. بشردوست، وقت شما پر شد. بسیار زیاد تشکر. محترم حامد کرزی، تاسو په دې برخه کې که دوهم وار انتخاب سي څه نوې پلان تلري څه شوای؟ اول خو زه غواړم چې د افغانستان د پولیسو دفاع وکړم. د افغانستان پولیس هر ورځ د افغانستان په مختلفو ولایاتو کې قرباني ورکوي، شهادت ورکوي. هر ورځ 15-16 پولیسان شهیدان کیږي. فساد د افغانستان په حکومت کې، د افغانستان په ټولنه کې دا یو حقیقت دی. اما پولیس د فساد نمونه نشي کېدای. زه غواړم چې په دې کې نورې خبرې وکړم. موږ به ټول د افغانستان د خلکو
په نمایندګي د خپل پولیسو د هغو قربانۍ چې هره ورځ ورکوي دفاع وکړو. دوهم د دارایي په حصه کې زما هیله دا ده، ډاکټر صاحب اشرف ډېر ښه وفرمایل او دا پلان زموږ حکومت جوړ کړی دی، اعلان کړی هم دی. زما هیله دا ده چې کاندید صاحبان هم خپله دارایي اعلان کړي. ما خپله دارایي د رئیس جمهور په توګه اعلان کړې ده 2 ځلې، یو وارې 4-5 کال دمخه چې انتخابي رئیس جمهور شوم د اول ځل لپاره، بیا 4-5 میاشتې دمخه. هیله مې دا ده چې نور کاندیدان هم خپلې دارایي اعلان کړي او دا دارایانې او د دې منابع د افغانستان د خلکو دخوا، د څارنوالانو دخوا، د یو خاصې ټولنې دخوا چې په دا کې کفایت د ارزیابۍ لري، ارزیابي چې څوک لري څوک نه لري، څوک رښتیا وایي څوک درواغ وایي. دا ډېره مهمه خبره ده. دا زه د افغانستان د ادارې د اصلاح لپاره یو ډېر ضروري عمل ګڼم. د جنګ سالارانو اصطلاح دا داسې اصطلاح ده چې په څو حکومت دا انتقالي حکومت کې زموږ ډېر رعایت شوله. د جنګ سالارانو د مجاهدینو او د غیر مجاهدینو په مابین نزاع شخړې دعوې. زه غواړم چې موږ د افغانستان خلک د دغو اصطلاحات څخه بالا ځان وژغورو. افغانستان د شخړو ځای بلا نه وي. جنګ سالار، کمونیست، خلقي، پرچمي د خارج څخه راغلي چې مختلف عنوانونه پرې ایښودل کېږي. زه غواړم چې افغانستان د جوړې او د ژوندانه او د سولې ځای شي. ډېره مننه. مهم سوال ورور بند کړو. نو بس متاسفانه دا پاتې شو ګرځ خبرې بیا به پر راسو مهم سوال ولنه که کوم وخت تاسو ته اضافي وخت درلودی په بل سوال کې کولای شئ چې به دې موضوع ته راستي ولې مهم سوال همدغه موضوع باندې او دا د ملي روغې جوړې لپاره ډېر مهم دی. په دغه خبرې خو متاسفانه وخت پر راسو. محترم بشر دوست، بیکاری، بیوزلی، مواد مخدر، جنایت